د امریکا راپورته د مجاهد غبرګون د ټولو افغانانو حقونه مو خوندي کړي. سلام ستړي مشئ ګرانو کتونکو، پام وکړئ د نن ورځې مهم خبر ته. طالبان ذبیح الله مجاهد د امریکا بهرنیو چارو وزارت وروستي راپور ته په غبرګون کې ویلي بشري حقونه مو نه دي نقض کړي، بلکې د ټولو افغانانو حقونه د اسلامي شریعت په رڼا کې خوندي دي. نوموړي تر خپل کنټرول لاندې ملي ټلویزیون ته ویلي هغه څه چې امریکا یې د حقونو په نوم تعریفوي په افغانستان کې نشته، او امریکا دې پر نورو خپل کلتور نه تحمیلوي. دغه راپور کې همدارنګه ویل شوي وو چې د طالبانو 90 سلنه بندیان سیاسي دي، او دغه راز په زندانونو کې له بندي میرمنو سره زور زیاتی هم شوی دی. ګرانو کتونکو، دا و د نن ورځې چمتو کلی خبر، او که چیرې غواړئ نور تازه او مهم خبرونه ترلاسه کړئ نو همدا اوس افغان نیوز یوټیوب چینل سبسکرایب کړئ. تر بیا خیر چارې، ښه وخت.